په خپل موبایل کې به یو داسې سیټینګ څنګه کوو، یعنې چې زموږ موبایل چېرته موږ کیږدو یا موږ ورته کیږو او چېرته هم زموږ موبایل له څوک لاس وروړي، یعنې ټچ کوي یا هغه تختوي یا راغلي زموږ پرسنل ډیټا ګوري یا د خپل موبایل ته ډیټا اړوي، یعنې څنګه هم زموږ موبایل ټچ کوي، هغه د خندي د سپي اواز یا د پولیس اواز او د موبایل کوم فلاش لایټ چې دا هم ولګي، او مطلب زموږ ته پته ولګي زموږ موبایل زموږ د اجازت نه بغیر څوک راواغستو، یعنې څوک یې د راغستلو کوشش کوي. نو ډېر څه ښکلی اپلیکیشن درله ښیم، ویډیو راځه تر اخره پورې ګورئ او له خپل ملګرو سره هم مخکې شریک کړئ. دې اپلیکیشن د دې ویډیو نه کتو نه پس تاسو بیا کولی شئ چې ستاسو موبایل څوک هم ستاسو د اجازت نه بغیر نشي راغستی. که تاسو چېرته بهر ځای کې ودئ پاتئ یا په بل ځای کې تاسو موبایل کې دی، تاسو یو ځای بل ځای کې خبرې کوئ، ستاسو موبایل څوک هم رالي دا به دغه اواز کوي. دا موږ په څه طریقه سره کوو، ډوله طریقه ده ښایم، ویډیو راځه تر اخره پورې وګورئ او له خپل ملګرو سره هم مخکې شریک کړئ. لومړی به راشم زه کروم ته، چې کروم مې خلاص کړو دلته به سرچ کړم APKXEL. چې کله مې APKXEL سرچ کړو لومړی سایټ به راشي، په دې به زه کلیک وکړم. چې په دې مې کله کلیک وکړم بیا به زه ښکته راشم د سرچ دی بټن ته، په سرچ به کلیک وکړم. په سرچ به کلیک وکړم، بلته به ولیکم مای، بیا به سره ولیکم فون، داسې به ولیکم چې مای فون مې کله دلته کې ولیکو او بیا مې سرچ کړو. چې دا مې سرچ کړو اوس به ما سره د اپلیکیشن نه خلاص شو. دې اپلیکیشن ته وګورئ، مطلب جب نه موبایل غلا کوي نو هغه ډایرکټ الارم لګوي. په دې به زه کلیک وکړم، په دې به ښکته راشم، ښکته به راشم د ډاونلوډ دا رقم بټن به راشي، په دې به کلیک کړم، اپلیکیشن به ما سره ډاونلوډ شي. اوس اپلیکیشن څنګه استعمالوم، په دې به زه کلیک وکړم داسې چې اپلیکیشن مې ځان سره کلیک کو، دلته یې وګورئ ټیپ ټو ایکټیو، په دې چې ایکټیو شو څوک موبایل وړه شي، فلش لایټ آن شي او دا کم نوټیفیکیشن چې دی دم درکوي. کې لکه کیټ اواز دی، پولیس اواز دی پکې، یعنې دا پولیس اواز شو پکې، دا چې تاسو پې اپلای کوئ او دا اوس اپلای شو ما سره. نو دا چې ایکټیو کې ته او دا موبایل دا د چېرته کې موبایل داسې په یو ځای کې کېږي دغه شانته کې او دا ایکټیو کو دا هم هروس دا پروت دی، که دې له څوک ګودي ورولي ټچ یې کوي د که د بنې سکرین بنه مي بیا هم دا کار کوي، دا څوک یې راوالي دا وګورئ. یعنې څوک هم چې تاسو موبایل ستاسو اجازت نه بغیر رالي، که تاسو دی بل ځای کې دا هم به دغه الارم لګوي، دغه سایرن دغه اواز به تاسو ته کوي او دا فلش لایټ به هم لګي. که چېرته تیاري نو تاسو بیا هم پته لګي دا لایټ به داسې پړقېږي. نو امید لرم نن ویډیو مو خوښ شوی، ویډیو را سره لایک کړئ، مخکې خپل ملګرو سره هم شریک کړئ، چېرته هم چې زما خواږه پښتانه ژوند کوي. الله مو تل خوشحاله او آباد لره، د لوی الله په امان.